سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیر نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 15مه او د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر 18مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغانستان د بنگلادیش پر وړاندې ماته وخوړه. افغان ملي لوبډلې پرون د 8 منډو په توپیر خپله لوبه بنگلادیش ته وبایلله. بنگلادیش لوبډلې افغان لوبډلې ته د 5 ویکټو په زیان د 150 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې 140 منډې جوړې کړې او ویې نشو کړی ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. هیره دې نه وي چې افغانستان په خپله لومړۍ پیلیزه لوبه کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه. د وشو ملي فدراسیون د لوري د هیواد له 12 ولایتونو څخه د 150 وشوکارانو ترمنځ د چین په کوربتوب د وشو آسیایي سیالیو څخه د میډال راوړونکو ورزشکارانو جام په نوم د وشو سیالۍ د فدراسیون په مرکزي جمنازیم کې پیل شوې. یا د سیالۍ د چین په کوربتوب د وشو آسیایي سیالیو کې د میډال ګټونکو ورزشکارانو په ویاړ جوړې شوې وې چې پکې به ورزشکاران په 3 عمري کټګوریو کې نویو ځوانانو او لویانو کې د یو بل پر وړاندې سیالي ترسره کړي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د خوست ولایت په اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت مخکې پیل شوې وې د مسؤل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې مسؤل لوبډلې خپلې سیالۍ خیرالله لوبډلې ته د 2-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر هم ده چې د بغلان ولایت په فرنګ ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستي پړاو کې د باستان لوبډلې د خورشید لوبډله په 2-0 توپیر سره ماته کړه او د اتلولۍ لقب یې خپل کړ. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 خپرونې د الله په امان.